الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دجا پر خبر رسیدلی و چې بل قال قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم د اسامه ابن زید د لخر تشکیل برابر کی. مقصد به دا خبره وا چې غیر مسلم ویریږي او چې کوم مؤمنان دي دغه اوسله وجته شي چې الحمدلله د مجاهدینو ګروپونه هغه به ارزه باندې تعرض ولادي. لوی مقصد دا به ورسره دا خبره وا چې باج ملګری اعتراض وکړي چې اسامه څنګه زموږ مشرګي یو خدا کشر الګ دی، تقریبا د 20 کلو عمر باندې او بل دا غلام بشیر د الله نبی له قسم په الله چې د پلار باندې مخې تاسو اعتراض کړو لکه څنګه چې بدتا سو کې هغه اهل د مشتری و دام دی، هغه سره زما ډیره مینه او د قشند سرم ده. عبد الله بن عمر ویل د ما حسین منځنه ورسته یو خطبه ویلې او د شي ویلې چې د څومره ملګری دلته ناس شو سل کال ورسته به یو ملګری مې کېنی، ان زموږ توجه ټول آخرت لواړه ولا. امام بخاری سیدلارم غړو چې خضر وفات دی، بعض ملګری په دې مسله باندې پوه نه شو، هغه ځان سره دا خبره محسوسه کړه چې سل کله ورسره قیامت راځي. ابن عمر سے فقih انسان او هغه ویل د قیامت علم الله نه دی بلکې زموږ د ملګری به ختميږي. ارباز سے فرمای د منځنه ورسره ډیر نشه خطبه ورکړه، ظرفت منها العيون چې د خلکو د سترګو نه وښکې لاړې، وجلت منها القلوب د خلکو زړونه وېریدل. ویلي ملګرو چې یا رسول الله د دې ناشنا خطبه وکړه لکه زموږ اوس ما بین کې خدای پامانی شي کیږي. د وداع او د رخصتۍ مسله ست وصیت او توصیه موږ لوکا. نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل تقوا کوي، د قران او سنت خبره معنی، د خپل امیر اطاعت کوي. ورسره وخت کې پتا سو باندې شرط لري غړي څخه اختلافات به وګورئ، د دې حل صرف په قران او سنت کې او د خلفاو راشدینو په تابعداري کې. دا ډېر کله عقیده ځان په دې نصیب کوي، بدعت نه بزان ساتي ځکه دا گمراهي د ور گمراهي بور کی. وحد لاړو اته کله ورسره بری مجاهدینو باندې کوم چې شهیدانو په جنازه وکړه د حمزه او مصعب بن عمر او 500 شپته پورې قبرونه پاس نور ملګری دی خو علم لاړو. تکرار د جنازې څنګه له څنګه د مسد تفسیری شوی و. بیرته ترغه ملګرو له ویل چې تاسو مخکې لګلې شوی انسان موضوع په تاسو باندې گواہی ما شي تاسو زما امت او ما تاسو دین بیان کړی دی. په دې نه یریګم چې ابلیس به تاسو دوکه کی، بلکې به دې یریګم چې دنیا بدر باندې را فراخ شي او د هغه سره به مینه وکي او د شی به برباد شي لکه څنګه چې دولت قومونه الله برباد کړ. یعنی یره فکر ده به ابو محبه په نامه باندې غلام غری راځي چې زو بقیله ان تلړو سلام واچو دعای ویلي د موږ له دې خطابو کې دا تاسو چې په کوم حال باندې دا ډیر بهترین حل د بنسبت سره د ژوندو لازم دوی باندې قسمه قسم فتنې را روانې دي. فتنې دغه اقسام او حل دا ټول مخې بیان شوی و. دی غلام ته ویل چې الله مال ویل د نه کې پاتې کې یو غزمه خپل راځي ماغه جانب غوړه کې د سفر نه هیڅتم د ملګری جنازه وکړه دغه نورسه شکل را وګرځیدو په دې مبارک سر باندې درودو د عاشق ول چراغ غیب سر باندې درودو. تقریبا 14 سوال سره دي بیماری دوام وکي. رسول الله ویل زما سر باندې درد دی، غوړي چې زما پر سر درد نو رسول الله باندې دا مصائب مشکلات ولې راځي. دا خبر ځان سره یاد ساتي. رسول الله فرمای اشد البلايا سخت امتحانونه په انبيو راځي او به څومره انسانان عمر نږدېږي په ویله. ابن قیم شیخ زاد المعاد کې لګی شپږم جلد کې وی کچرته دا مصیبتونه نه وي نو موږ به ورځ قیامت الله وړاندې فقراو غریبانو ولاړو. رسول الله فرمایي چې کله د انسان د استرګ الله واخلو د په صبر وکړي د ایواز بدای چې الله به جنت ورکړي. یو زنانه ورته ویل یا الله رسول یو مرز لرم د امرګي غوندي چې پای کې زړه پرې وسم زما به د پردي مسلم ګډوډي کې د الله نو دعا وغواړم چې الله مال صحت راکړي. وی دعا به وغواړم خو صبر دوګه اجر ډیر دی. وسد ما د صبري. رسول الله فرمایي چې مؤمن سره بچی کله مړ شو دا وایي چې الحمدلله انا لله و انا الیه راجعون. ملائکه چې الله تعالی ورشي به په صورت حال مزما بنده پرې خو دو چې داغه د ټوټه مرا واخسته دی ورته وایي چې الحمدلله و انا لله و انا الیه راجعون ویلې تاسو به دې باندې گواشه چې دې انسان لما په جنت کې وکور جوړ کې بیت الحمد. د مؤمن د اخرم خیر دی، د شر کې خیر دی، صبر وکړي.
قران کریم چې کله انسان مطالعه کې تقریبا یوصل اته ایتونه اتصل وکړه حدیث لس اثار شپارس په دې صبر دي صبر په طاعت دا معنی ته چې کوم شي باندې الله مکلف کړي هغه وکړي او ان المعاصي دا معنی چې د کوم شي رب العالمین منع کړي دا غینه بزان ساتي دا په دې طریقه باندې کېږي چې د ګناه په ضرر سره علم ولري د الله نه حیا ولري د الله د انعامات له حاصل سره وساتي د الله سره مینه او د الله نه یره په خپل بدن باندې شفقت وکړي چې سبب دا معذب کېږي ولی علم د قران او سنت او وړو امیدونه د ارشه خوراک نه کول او قوي ایمان په دین به ډېری دي حدیث کې راځي امام ترمذی نه نقل کړی و چې کله د صابرین انسانانو له ورځې قیامت الله کم تقدیر او اجر ورکړي نو دا روغ انسانان به شي وي چې الله کاش کې زمنګ د بدنونو په دې بیتګانو باندې کټ وي خو چې اوس دغه مزي موږ اصلي کړی وي دا مصیبتونه به رااله شي ولې زما پر سر باندې درد دی شیخ الاسلام ابن قیم لیکلی روزه المحبین کې چې چا سره مینه محبت د باندې چې کم حالات راځي نو پیغام به راشي یو دا تجربه راو ګورئ کله چې ته مریض نه هغه مریضي او هغه شرط مریض شتم وېزما پر سر باندې د رسول الله ورته ویلي وکته شرط وفات شوی زبر تعالی غسلم درکم او جنازه هم در باندې وکمانو هغه خوشتبي وکړو ویل یا رسول الله کزه چرته مړ شم او تمہاره غسل او د کفن او د تجهیز دا مسله برابر کی به بل واده کړي اسما په کوټه کې وبل نه وی ایسه ما بیا د اوباسي فتبسم رسول الله مسکش اسما پر سر باندې درد او دا خبره مو ویل شي انسان د خپل زنانه له غسل ورکول شي او د قشن کفن رسول الله عائشه ویلی علي صاحب فاطمه ورکړو دا غسل مسله ابو بکر صاحب خپل زنانه بای سلف په دې باندې توصيه وصیتونه کول د عمر ابن الخطاب باره کې دا راځي دا غبي به شکل د غسل وخت لا برابر شو نو ویل چې ستا اهل پتا باندې ډېر اولاد یو جواب دا دی چې باغی کې اولوی دی له هغه کمزور دی او دویم دا چې الته اولا خبره ده نفس جائز قدر دی اگر که بهتره ده چې بل څه غسل ورکی د حدیث کې څه پیدا معلومه شو اول انسان د خپل مرض اظهار خلق له کولې شي خو بدی کیفیت شکایت پکې نه تکلیف در باندې راغی ملګری نه پښتنه وکړه چې صورت حال ازما ولا به سر باندې درد دی په دې بدن می درد دی ته بنی ولې موضوع نو دا به ان شاء الله سره فرمانی نه خو شرط پکې دا چې سړی بجې فج نه کې ان شاء الله دا زه درېدلې مو بس دا به نه کو دیم دا خبره معلومه شو چې انسان د خپل زنانه له غسل او د کفن مسله برابرول شي خو شرط پکې دا رسول الله فرمایي چې دې سړي په دې شپه باندې هم بستری د بل زنانه سره کړي نه وي الا که شرط کړي نو بیا ګوره د غسل او د کفن او د تجهیز مسله نشي برابرولې یو شری مسله ده رسول الله لور شکر وفات شو عثمان رضی الله په دې ورځ باندې بستری کړي و په دې شپه نو ویل چې دلته هغه انسان د قبر لکته شي چې هغه هم بستری نه کړي متلحق خطه شو دا که پر دې زنانه ولې نه مصدر شریعت په سره ده انسان به مني عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې محمد رسول الله نه دا بوختنه وکړه یا رسول الله پتا سو باندې تکلیف راځي لکه څنګه چې په موږ باندې راځي زمنګ د اثر باندې درد و دا ویل شي او عائشہ رضی الله عنها فرمایي د دین ورسره به زدي خبرې نه پس کېږم چې په سړی باندې د ځلکدن سخنی نه زوی مشره دا قیمتي شړې ده نه کله دی انسان ځلکدن ډیر وګړي چې مقصد پکې دا خبره چې دا د الله رب العزت یقیني بندي الله ونه ګناهونه دل ترې شي هغه د نه صفا کوي اگر کده ښه علامه نه خم دادا یو روایت کې چې په تندې باندې بخواله راشي دا غنه بروح وته لګل امامنا وسيدنا امام بخاری رحمت الله علیه د وفات تذکرہ جمع شوی و عبد الله بن مسعود ورته یا رسول الله تاسو د ته برسې راګرمه چې د دوه کسان وي او اجرم ډبل دی معنا دا زمون کو تبا هغه 200 درجه ده د رسول الله تبا 300 درجه دی اسی اجرم دغه اوچتي مقصد پکې دا خبره ده چې کله انسان باندې تکلیف راشي دا بجزه بځونه کې په دې ټولو انسانانو کې بهترین انسان لوی امام اوچت رهبر کیسه اخلاق والا جناب محمد صلی الله علیه وسلم چې باغ باندې د تکلیف راغلی نو که په مار راغی اسما په پلان راغی نو داڅ تک ذهن ساجي بګیدا عائشہ رضی الله عنها فرمایي دوشنبه ورځ باندې مریض شو د چهارشنبه ورځ باندې دته ډیره سخت شو ظاهر دا معلومی کی چې د دوشنبه پسې ورسره سه شنبه او چهارشنبه دا چهارشنبه نه بلکې را روانه ده ځکه څوار لسره چې مرز تیر کړي دي وې دومره سخت ته په پیراله کده پاسه بچاور باندې شړې واچول به شړې بچا لاس نشو کېږي سم تابو ګور بل لاندې رسول الله بده کیفیت بعض ملګری دا وایي چې انصار ملګری راغلي دي او غوډه منبر او محراب په خوږی ګرځا پیرا ناس له وژاړي مقصد انصار به دا خبره و چې دا منبر او محراب دغه د قران او سنت بیانونه موږ له کول او زموږ تربيت به کوونن په اقا سړی مری شوی دی نه جوړ شوی دی چې له وژنه نو هغه مری لړ کې درد خارش او به رسول الله غو انسان چې راز موږ زوجو د ټول انسانانو محبوب دی مینه وسره د ارشا چې انسان سره مینه ونی لري یاد ساتي قسم په الله چې دغه بشر ایمان هم پاتې نشي تبعی شریعت دواړه
رسول الله چې دا خبره واورېدل ملګرو لوي ویلي چې دوه کو یانو نه و مشکون کې اوبر راوړی او دا کو په ما باندې راوړی او دا په خانه کو لګن کې کینوس دا علم الله دې چې دا و کو یانو اوبې ولې دا طرف کړو په و مشکون کې واچولې ولې بیا رسول الله باندې دا اړې ولې زمونږ نبی ویلي دې زمونږ په ایمان دي هر خبره کې موږ دا نه کوو چې لکه دا زمونږ دماغ منو کنه مني منګه که زمونږ خبره یو موږ دا دماغ یو مسلې لړشيږي او کنه راشيږي خو چې قران او سنت کې هغه حکم راغلی باز ټکه ورته تسلیمېږي رسول الله د خبره په مقابل کې بده شنه وجه دا څنګه او دا څنګه ان شاء الله شکل تعظیم السنه دا بحث کله موږ شروع کې به رسول الله د احادیث او عظمت موږ ذکر کوو چې مخالفت کړي دغه خلکو انجام کم څه دي هغه څنګه الله دل کړو نس نابود کړو ختم کړو و چې کله د اوبور باندې واچولې نو ته به لږ زر گزاره حال شو مبارک سره وټړو علي صاحب دې قسم دې فضل دې عباس صاحب دې کاکای دې دوه ملګرو باندې لاسونه واچول او د افخې د ځم سره خلی جمعه له اوت هلته جلاړو مونږ هم بناسته باندې وکی ملګرو له تاسو هم په ورس سکه نه وجه دا وجه رسول الله بناسته دلته مونږ کړي د وحد په غزا کې مراتب امام چې کینو سنوي به خلک هم کینی بشکره بناسته باندې مونږ کې دغه نور سم منبر له وختو انصارو دړیر انتهی راجم شو بالکل قران کریم کې رب العالمین فرمایي محمد رسول الله بشکره دعوت کوي د ملګری بورنه د شګر شابیر راتاو شو ته به دا ګمان کوله کلیم شي د ډېری د مینې د وجنه ډېر محبت د وجنه او د رسول الله سره مینه څنګه سره ان لري چې به اقشان امام او اقشان بهترین انسان چې د مونږ سره بلکې الی یوم القیامت د ټول انسانانو پیرانو سره د خیر خوای مسله کړی دا دومره چې خیر خوا د رسول الله سره مینه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې کله زما سره وسړي مینه ونی لري بده کې بر سره ایمان پاتې نشي مینه طبيعي او شرعي دواړه ده شرعي دا معنی چې په یو خوا د رسول الله خبره ده او په بل خوا د بل چا خبره ده د ټولي دنیا خبره دي غړي وړي شو ماته ماته دي شي خو د محمد رسول الله خبره اوچته شي کله چې کار چاونه کې یا څه ده کې ایمان پاتې نشي د سره ګوره به معنی کېږي طبيعي دا معنی چې موږ د ټوټه شو موږ د ماته مات شو ختم دي شو چې محمد رسول الله بچ عبد الله بن حذافه ویلی و وکړه په ځای باندې شرط رسول الله به موږ ته اعدام کړي وي وجله مې ته خوشاله کېدی وي دا څه خبره کې ظالمه زړه هغه په فکه اعظم نشم برداشت کوي د نور ملګری ویلي طبيعي او شرعي دواړه مراد او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله انسان ساتي دغه په عبادت کې الله خوان پیدا کړي د عبادت د خوان لپاره مداویری و چې انسان به شکایت خلکو نه کوي د رسول الله د الله او د الله د رسول الله زبر مقدم کوي رسول الله به ارچا محترم غني پردي زنانه د نظر باندې اخلاص وزن کې پیدا کی توحید سنت قیامت تقدیر باندې ایمان نیکان ملګری انتخابول د الله ذکر کول د الله د دشمنانو سره دشمنی د رسول الله سره چې انسان مینه سره د انسان بل الله ځان له اوچت د الله د اوچتوال لپاره مخکې موږ دا ویلو منځ دې قیام الليل دعاګانې دي سجدي دي نوافل دي قران دي صدقې دي دعوت دي jihad دي اخلاص دې د منځو د زکات مسله او ایمان په ملائکه باندې لرل کوم انسان چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله به قوي ایمان ورکړي الله رب عزت به انسان سره کومک وکړي معیت د انسان له الله کې څه اخلاق ورکړي د انسان بل د دنیا د عذابونو نه بچي نو کله چې دا نږدې شو ګرچا پیر کې نس رسول الله مبارک سره تړلې یو څو خبرې وکړي اول په الله باندې حمد ویلي د حمد نورسته د شهادت نورسته ملګرو لوي ویلي د الله رب عزت یو بندره او هغه باندې په دنیا کې ډېر انتهاجت تکالیف راغلي دي او دی الله ورته ویلي چې په دنیا کې پاتې کېږي تکالیف کې او کزما خواله راځي چې ال ډېر راحتونه دي تاسو څه وایي چې دا سړی به څه انتخاب کړي ټول ملګرو ویلي یا رسول الله د الله په طرف باندې سړی روان شي دا خبره چې کله محمد رسول الله وکړه ابو بکر سره بوشړل یو د مې ویلې زمنګ مور په لار دستانه قرباني یا رسول الله دغه ابو بکر چې په پوښتنه ډېر وشته انسانو او سخت وژړل ابو سعید خدری فرمایي وزما په خوا کې دا نه شنو ما ویل چې دا سپینګری ولې جاړي رسول الله خو یو مثال ذکر کړي دی مثال د شړت سره مناسبت خو لیکن دا په منګه اعلم او اشجع اغله دا معلومه و چې دا انسان امدق محمد صلی الله علیه وسلم دی او دا ډیر اوچت انسان دی او قیمتي شړی دی چې وای جاړه رسول الله ورته ویل یا ابو بکر لا تب کې مشاړه ډیر توصیف دی داغه وکی به ویل چې ارچا ما سره سن کړي ما دا حق پوره کړی دی شو د ابو بکر نه د حق زنه شم پوره کوي د رسول رب العالمین پوره نه کی دا زموږ رسول الله وزیر دی زموږ ساسو دوی مشر دی قرآنی جنتی دی درسره مینه ساتل دا ایمان درسره دښمنی کول دا بېمانی شیګان روافض يهود هغه د ابوبکر شپ سره دښمنی کوي د عائشه سره دښمنی کوي د عمر سره اې د ډېر توصیف وکي
یو بل موضوع کې ورته ویل د درې 300 خونه دا ټول ګور ابو بکر کې موجود دی او د جنت په دا ټول دروازه ابو بکر لاواز کې جسمه په طرف باندې راشه د هجرت ملګری د غار ملګری ځان مر لوړاندې کړي دی خو لیکن محمد رسول الله بچ کړي دی داغه توصیف وکي او دا خبره شو ابو بکر دا خلکو راخاره کړ چې ګور دا نبی صلی الله علیه وسلم خپل دا ځان دی د دین ورسته ویلې چې د مسجد نبوي له څومره کو دروازې تاسو راکړي دا ټول بند کړي سوا د ابو بکر نه د ابو بکر دروازه خیر اخلاص شي رسول الله دې ملګر له داسې انساني کوله چې خلکو زمانه ورسه بګور ابو بکر تاسو مشر جوړي او زموږ مشر دویم دی اول رسول الله دویم دا دریم عمر صاحب څلورم عثمان صاحب څنګه ورسه به علي هلو مجربه تر وشیر رضی الله عنه پر دا ټول زموږ مشران دي بعض روایت کې دا راغلي چې د علي صاحب دروازه مرتضی کړي دا یو قول علماء دا ذکر کړي چې پاغه باندې سندن کلام دی دیم ک علي صاحب یا شمس مانعت نه لیکن د ابو بکر یاد کړه او به ویل د انصار بدله ورخلاص کړه ځکه انصار د محمد رسول الله باندې سخه پکېده کله چې مکه له لاړو مکه فتح شو رسول الله سورې جنون سورې شوقه پاتې شونه دي ملګرو خپل مابین کې ویل چې د دې سړي ملک اوس فتح شوی دی دا بنو لکه جسم سره نشي رسول الله ورته ویلې زما مرګ تاسو مرګ زما ژوند تاسو ژوند زما بادي تاسو بادي زمونږ لري تاسو نړۍ دا تاسو څه خبره کوي انصار د ډیر مینه وسره و ملګرو لویل به دي انصار وګوره کچر د نه کاروږي خو تقدیر په کار ده که اخو دغه مسلې ته وشو خیر ده معافي کوي سوا د حدودنا ځکه انصار چې د کمی کې بنسبت سره مهاجر لغه بزیدي کی د انصار فضیلت بیان کی رسول الله په دې خبره کې موږ لا دې ټول امت له داسې انساني ورکړې و چې ګوره انصار باندې تاسو شفقت کوئ معنی مشتری په انصار کې نه ده په مهاجر کې راځي خیر معمولی اخو دغه کارته وشو معافي کا ډېر سزا ورته مورکا لکه یو سړی په تور مثال عالم دی دیندار انسان دی او بل سړی چې دی هغه فاسق او فاجر دی او د دوه نه جرمونه وکړي شنو طبعا دې سړي سزا باید کمه په نسبت سره غیله یو خو حد دی هغه ټول علی سویه یو د دې خبرې ورسته ویلې چې کله د انصار مسله ذکر کړه رسول الله ملګرو ویلي وېزه نږدې وخت کې تاسو نه غایب کېږم زم نور یاد ساتئ کوم انسان چې تاسو کې والي ګور زمانه حق والي خپل بدلا والي د الله په وړاندې به تاسو نشم درکوي د چې عزت می چې اخیسته انسان هم کې دې شکل غوسه شوی مچاله می سخت خبره کړي راشه زما عزت تاسو په وړاندې د مال ما سخت خبره وکي او کله چې مال می اخیسته زمانه مال والي ملګری غلی خاموش ناس رسول الله به ویل چې ګور دا انسان چې زما پورې حق نه خته دی او زمانه مطالبه کې د دې انسان سره بزما بغض کې نه بلکې دا په ټول انسانانو کې مال محترمي زما به سره مینه دا خبره چې کله وکړه او سید رضی الله عنه چې شو یا رسول الله وزدي والي ورازه سپونه رحمت کو بشراغه دا په منبر ناس چې کله نږدې ورته ویل یا رسول الله چې کله وانه زما کمیس نو حدیث کې راځي محمد رسول الله خپل کمیس راوچت چې الله په وړاندې به زما وس نه کېږي چې تاسو دا مسله درکم وی چې کله هغه کمیس راوچت کینو او سید رضی الله ته غاړه واخسته خپل کې مچي کې خلکو ورته دا ولی وې د محمد رسول الله سره زموږ اخري ملاقاتونه دي نو دې وخت غاړه ته حاصل پکاري ځکه ملګری چې د ملګری نه جدا کیږي برداشت به نشي کوي دا مسله مخکې موږ ته شي کړي و چې د انسان بدن سره خپل ولې شي لکه اوسید صاحب د محمد رسول الله لاس د تشخل کی عائشہ رضی الله عنها رسول الله سره خپل کی رسول الله د جعفر صاحب د قشن د عثمان بن مسعود د تندخ خپل کړي عبد الله بن عمر د محمد رسول الله سره خپل کړي و مچ کړي و ابو عبیده ابن جراح د عمر بن الخطاب له سره مچ کړي و خو شرط له سره مچ کول کې دار چې انسان به عادت مستمرم ته نه جوړي او انسان به انحنام نه کوي او مصافحه به کې نه ترکی په مچ کول څنګه لري څنګه نه دي اهل علم فرمایي د کو مبارک دوه قول دی باج علماء دا لیکلي چې رسول الله د په باج خلکو مچ کړي نو په کار دا چې مچ کړي شي نو یو جواب علماء دا ذکر کړی دی چې دا خو د يهودو عملو دویم پاره کې زنانه د ام ابان هغه مجهوله ده او درې په دې کې انحنا کی به ویل چې د شاپ ما باندې مال د ګور مال والي یو ملګری او چې شو یا رسول الله زما پتا باندې 3 روپۍ دي قسم لویل د ترزو اله وې دي صاحب له 3 روپۍ ورکا رسول الله چې کله لاړو نبی چا ورته ویلي چې ظالمانه د 3 روپۍ دی والی اخستي وی محمد رسول الله دا ویل چې چا ما سره حق واغز منه او غړي دا مال محبوب دي چې محمد صلی الله علیه وسلم په محبوبانو کې الله ماره ولنه بل بکم وخت هغه هم دغه وخت نه بده خو 3 روپۍ اهمیت لري دې به دا مطلب نه دي دا معلومه شو چې سړی چې مملوک نشي ورکی دغه دا مقصد نه چې دا سړی دې شي ضرورت لري کزه دل دا ورنه کوم نه کېږي چې دا بربندېږي یا بل مسله بلکې دا دغه د زړم خبره چې دې سړي زما راشه قبول کی او به ویلې چې کوم انسانان ګور اسمانه مال نه اخلي زمانه یعنی چې چاله می سخت خبره کړې ده
یمي سو والدي انتقام زمانه نه الله رضا لپاره ما معاف کړي دیګ رسول الله موږ داسې انساجي وکړه چې اے خلکو په دې دنیا کې د چا حقوق غره بتاسو په نکدي دا ور ادا کوي رسول الله د انسان له مفلس ویلې دي چاله کنزل کړي د چا غیبت کړي چاله وخبره کړي چاله بل خبره کړي په ورځ قیامت بل د دې د نیک عمل والی اپ انسانانو له به ورکی دی هغه قرض ور باندې پاتې دی هغه ګناهونه بل لاره ولې دی په څټ باندې به کې دی به جهنم لرا کوي څومره سخت خبره ده اې دې مثال خارج کړه دی به تور مثال زموږ شاشه ملګری دی عبد الله هغه بار موږ لاړو سعودي له او په کلونو مسافر خپل بچي بدیږي کې دی واقع ځنه سمال ځان سره اخلي راوړي چې کله د کول راځي نو ایسه به لاره کې غلو ورته ودرېدل او د باندې چپاواچ ولا هغه ټول مال ته واقع سو دی ووالو سمو خیل چې دا سړی به لخه پي کې بزیته ټول خواري مې برباد شو اول خو موږ څه عمل شته دی نه به کوم عمل کو بده کې اخلاص نشو به کچرته کې اخلاص پیدا کو په دې معمولی خبرو باندې چاله مکنزل کړي دی او چا مغیبت کړي چا مولا یو چاله بل زمونږ د نیک عمل چې دی له قسم په الله چې په قیامت کې ګوره به ټول تاوان دی ټول دین ورسته رسول الله صلی الله علیه وسلم کول روان شو د روان شو چې په ملګرو باندې د لاسونه چولی و او په مبارک نظام پسې راخلی دې کې مله دغه ذهن ساجي رب العالمین وکړي چې اے خلکو د زمکه په سر باندې په دې ټولو انسانانو کې په دې ټولو پیرانو کې په دې ټولو مخلوقاتو کې رب العالمین له محبوب انسان او اوچت انسان هغه څوک دی محمد صلی الله علیه وسلم په دومره کمزور دی چې ځان پسې کی راکای دومره کمزور دی چې په ملګرو باندې لاس چولې علي سبو عباس بیا قسم او فضل دی دین دا خبره معلومه شو چې رسول الله د خپل ځان په دې وخت کې کومک نشي کولای نو ایزمو تاسو کومک به څوک وکي دلیل شو بده معنی چې د ټول مخلوقات او حاجت روازات اکی یوازې رب العالمین دی نو ټول مخلوق محتاج دي ملائک محتاج انبیاء محتاج مړه محتاج ژوندۍ محتاج انسانان محتاج دا خبره غلط راځي چې ما دا مال بچی راکی دا مال صحت راکی دا بس مال طب لري کی بلکې ګر شي اخره سړی لري دا سړی مشرک دی د ایمان نه کنګال دی په دې باندې څنګه الله دې سخه پکې کور لاړو رسول الله دمر دی اعتدال والا انسانو چې د مرز په حالت کې د بیانو په کوټو باندې تقسیم ال سویه کو دا نه جوړ دی رسول الله فرمایي چې د انسان دوه کیږي دا دغه مابین کې د شکل فرق دغه ونه کی مساوات الله رب العزت په ورځ قیامت چې راپورته کوي د نیمه اړه به فلج یو مینه محبت چې هغه انسان په اختیار کې نشته رسول الله بداوی علی الله د دې ټولي به مابین کې چې کم شی زما په حق کې دغه می تقسیم کړي دي لیکن چې کم شی زما په اختیار کې نشته ګور دغه بارکستانه بخنه غواړم د عائشه سره زما ډیره مینه ده مینه غیر اختیاري د میمونې رضی الله عنها کور لږ کله لاړو کوټې لا زنانه ټول راځه مکړه دنه بیبي نه وی ویل چې ازما بیبي نو دا مال ډېر مشکل دی چې کله وی کوټه کې هم کله بل کې یو کوټه کې بس د رشم کسر سو خو کوي الته زما پختن لراځي ټول ورته ویل بالکل صحیح ده ته چې بکم راځي کیږي د عائشه رضی الله عنها وبته دې سره کوټې لاړو اما ته به وفات شمه د عائشه سره مینم ډېر زیاته وا رسول الله ملګری راځه مش نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډېر په صح حالت کې وی ویل چې قلم او کاغذ راوړل چې لیکل کو بای صحابه ویل راوړو او باز ویني راوړو په خپل مابین کې شور شغب شروع رسول الله ویلي چې کوم عني او چې شي زمانہ ځکه مریض دی دي صحابه وی چې راوړي ذکر رسول الله امر کړي د نور ملګری وی چې نه راوړو وجه دا چې قران او سنت کې ارڅ ذکر شوی دی دا ټول دنیا حل هغه صرف او صرف په قران او سنت کې الله تشریح کړي دا خبره غلطه ده چې په قران او سنت کې ډېر مسائل نشته کله یو مسله ذکر کې کله بل مسله داخله په الله رسول باندې قسم په الله بدګمان دي زمونږ د ایمان او عقیده چې دا څومره شوی دي دا ټول په قران او سنت کې پوره دي د صحابه هم دا ویلي شفقت ور باندې وکي دنه دا خبره معلومه شو چې د مریض خپل ورالې نو هغه په پازابینا شور شغب بلته نه کوي یو عالم بدی باندې لیکل کړی دی چې د مریض په موږ باندې 15 حقوق دي څو حقوق کله به ان شاء الله ور باندې خبره وکړو په کې دا چې ډیر به وسره کینې نه چې هغه خبر کیږي او دا شور شغب بلته نه کوي مګر کوم مریض ته پناسته باندې خوشاله کېدو چې کینه نه به وسره کینې شیعاګان دلته اعتراض کوي د رسول الله په ملګرو زمونږه او مشرانو صحابه باندې چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مطالبه کړی چې مال کاغذ راوړ ولې دورانه وړو عمر سے بول رانه وړو جواب دادی شیخنا و امامنا شیخ الاسلام احمد ابن عبد الحلیم ابن عبد السلام ابن محمد ابن خضر ابن محمد ابن خضر ابن علي ابن عبد الله شیخ معروف دی په شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله باندې هغه ورته جواب کړی په منهاج السنه کې چې د محمد رسول الله د ملګرو په دیجه کې شفقت پر رسول الله باندې د صحابه شفقت پر رسول الله باندې وجدا نه جوړ دي ولی موږ دا پاسه علي چې ورته ورسره غلې دي دا خبر ورته کړی چې یا رسول الله خلکو خاصه ونی لیکلو تا ونی لیکو تی مال هو چې په خپل دماغ کې دا ځان سره وساتم دا څه خبره ده د ابو بکر مشری دی وای دی ورته ویلې به
عبدالرحمن سبلی ویل عائشه لا چې دا ډوړ خور ورور وی ګوره چې پلار نه مو وای چې غراشي او تاسو به دې باندې گواشه چې زمانه بروسه تاسو پلاری اسما په ځای باندې نه نو سوال دا ورېږي چې ولې تصریف نه کوله چې زمانه بروسه ابوبکر وی وجه دا چې ورسره وختونه کې رسول الله معلوماتو د وحی په ذریعہ باندې بعض اختلافات به راغلي و اجتهادي لکه فاطمه او د ابوبکر شه نو که رسول الله امر کړی وی چې ابوبکر او چې مخالفت کړي او خسړې حالکې دوه به کړي د دې وجه دا خبر رسول الله سره مجمله پرې خو او د قرائن معلومه ده چې ابوبکر شه بي نبی کریم علیه الصلاه والسلام به یو خبره وکړي یو خبره دا وکړه چې دا څومره ملمانو وفدونه راځي دغه بده شي اکرام کوي لکه څنګه چې تاسو مې اکرام کړی ابن قیم شیخ لیکلی چې د رسول الله په ژوند کې تقریبا اوه وفدونه د ملمانو راغلي او بار ملکین ځکه چې کله ته دا غوي اکرام او احترام وساتې نو هغه په ژوند کې د اسلام مینه محبت پیدا کیږي خپل ایمان راوړي دا د محمد رسول الله کې اصل اخلاق رد په يهودو سره باندې چې دا خبره کې چې د اخلاقی دنیا راوړي دا نقصان نه راوړي دا نقصان نه راوړي دا اوچت اخلاق موږ سره د قائد او امام محمد صلی الله علیه وسلم دی ورته ویلي به ورته چې يهود نصارا او مشرکین به ګوره په جزیره العرب کې نه پرې دی دا خو محبت الوحیده په دې کې وحی راکته کېږي دا شری زمان دلته نه پرې دی دا فسادین دا وران خلک يهوديان نصارا او مشرکین او دا دوه دینه ګوره په مکه کې ونیشل دي چې ام اسلام هم بل کچیرته پاتې کېږي نو د درو ورځې په اندازې پاتې شي دغه نور سره به لړ کېږي هغه علماء لیکلي چې د عمر او د عثمان رضی الله په وخت کې وسره دا معاملې و او چې پاتې کېږي بل مسله ده اډیرو پروګرامونه دي دا به خبره د مسلمانانو زوف الله دې په ټول دنیا باندې اسلامي خلافت راولي شي ایسه غیزنه او بس دی ورته ویلي او به ورته ویلي چې الصلاه وما ملكت ايمانكم اي خلکو د مانځ ډېر اهتمام ساتي د مانځ د غلامانو ابو ذر رضی الله عنه ورته خپل غلام له ویل چې اې د توري زویا رسول الله ورته ویلي چې تا کې وسم لګی چې د جاهلیت خو نه دي وی به دومره ادب او احترام د غلام ساتو چې کوم جامه به ځان لکوله عقب غلم کوله او چې کوم خوراک به ځان له تیار او هغه به غلم تیار او د مانځو رسول الله فرمایي د مؤمنو د کافر سړي پر په مانځ باندې کیږي چې د وکړو په عمر باندې کله تاسو بچیان شول نو د مانځ امر وکړو چې کله د لس کلو په عمر باندې شونه به وای او چې کله به نه کینو به یو روایت راغلی د قتل مسله بعض علماء دا لیکلي دي احمد صاحب د اسحاق بن راهوی سعید بن مسعود چې وجلی په کار دي امام شافعي امام مالک سے فرمایي چې د جنا غو حد په جاری کوي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې زندان کې واچو چې توبه وباسي ایسته مردار شي منس د منافقانو باندې ګران تمامېږي چې منزله کم راځي کو تعالی سستی اقامت الصلاه باره کې امام بیزاوی لیکلی دي چې خلکو منځ کې را اچکا وختي وکا زید منځ او پیژانا د محمد رسول الله تابعداري وکا علماء په دې باندې کتابونه لیکلي دي البانی شه مختصر صفات الصلاه النبي شیخ عبد السلام حفظه الله کتاب لیکلی منځ احادیث قرآن کې دغه حدیث راجمه کړي خشوع په منځ کې یو اثر کې راځي چې کله سره په منځ باندې ودري او د سوچنه په یو طرف او بل طرف باندې لاړو نو الله رب عزت ورته وي چې اے د ادم بچیا زړه دې زمانه غافل کړي بدن او جبر حاضر کړي باطل ماته سبون چې دا څومره موږ دوی کې دا ټول برباد شو زما بدن بارک الله رب عزت ملائکه له پردي اوچته کې زما ما بین کې خو چې کله دا په ګډ وډ باندې سر شوی او چې بیرته وګرځوي کله وې زه دا غنه غوړم معاذ بن جبل فرمایي چې سړی مونږ کوي دیکي طرف او چپ طرف سړی وي پیژندل ودا مونږ برباد مې به سوچونه کو مولنا به جمع کورا جمع کو دکاندارانه به کورا کو عبد الله بن زبیر په منځ باندې ولاړو د توپ منجنی 10 په وشو دا ورسته کپڑے تی ویوړل لیکن د خپل مجمع جاری وساتو سعید بن زبیر فرمایي قسم بالله چې ما څلوي کله مونږ کړي ما د کی طرف او چپ طرف سړی نه پیژندل قرطبی کې رچت نه عمر را پریوتو خلکو منډه کړو مونږ گزار هم سیمون جاری وساتو چا ورته دا ولې چلو و مارو یاره وسد الله سره په ملاقاتو د اکرام څخه په ګور کټ شو په منځ باندې ولاړو ابو داود کې روایت دی چې رسول الله غفر داران ولاړو درې مرمۍ غشي په دې سینه کې لګېدلې او وینه روانه ولیکن خپل منځ جاری ساتو خشوع به ضروري ده حسن بصری فرمایي چې په کوم منځ کې خشوع نه ده الله جهنم له پم دې منځ باندې بوشي دا منځ برباد دي الفاظ به صحیح کی معنا به صحیح کی تدبر به کوي غمگین आवाज باندې په قران ولید الله نه بدعاګان غواړي مجاهده به کوي د سلف تاریخ به ګوري د خپل منځ باخره منځ غني اذان کې به دا سوچ کی چې قیامت اعلان وکيږي د الله مخله ودرېدل به د دې منظر صفونه معلومای به په فاتحه د شوي چې زما د الله ما بین کې شریک را رکوع سجده مختصر منهاج القاصدین کې لیکلي چې انتهایی د عاجزۍ حالات دعاګانې بغواړي ستري له بنځدي ودرېږي دا کوته بوچته خو ځای په دې حالت کې بدیل غوري مانځه کې بجره سجدي له غوري یا مخامخ نظر شوي وغیرہ ډېر ادب تقریبا شپږ درش موږ د خشوع مخکې درس ذکر کړی و او به ویلي ورته
و الصلاه وما ملکت او به اخر کې سره خبره ورته وکړه چې قران او سنت باندې په پنځه لګوي رسول الله ګور نشه انسان دی قسم په الله کې چې د بل شي کې هدایت پیدا به موږ لویلې چې اې خلکو قران او سنت او دا بل شي وکه په قران او سنت باندې تاسو پنځه ولګول هدایت دي کې ګور ګمړی دا او بعض علماء په پنځمه خبره موکړه چې ابو بکر شه او بدیجه کې امیر مقرری کې خو مخکې ورته اشاره شوی و رسول الله لاړو دومره سختي ور باندې راځي چې بیهوش شو چې کله بیهوش شو زنانه خپل مابین کې ناشته عباس شه دی ودا ذات الجنب قسم د بیماری ته چې د انسان د تشي پړشي ودا بیهوش شو لکه چې دغه بیماری په لګیدلې ده لدود یو قسم ته دوی ورته برکړه محمد رسول الله په زوره په خله کې ورکړه هغه نه خوړله خدای نشي په حالت کې په زوره ورواړوله خله کې دوی ورواچوله چې کله راوچت شنو ملګر لوي دا تاسو مال شهره کې زنانه ولوي دوی وی ومنګ ورته ذات الجنب تکلیف لري لدود دویم درکړه ومنګ انبیاء الله نظر لکې دي چې د مرز باندې وخت کې چې زمونږ نه به خلک نفرت کوي رد په هغه انسانانو باندې چې ایوب علی السلام بدن کې چنجي لګېدل و دا غلط ده يهودو سره خبرې دي دغه نه څوک متاثر شي دي انبیاء علیهم السلام د ذلت الله نه چوي ومنګ الله د نظر لکې او قسم په الله چې دا چا مال دوی راکړي دا اوس په خلک په زور وړاړو دوی بیرته برابر کړ او واقع به له بزور خلک دوی ورواچول دا ولی زمون رسول الله ضرر ورکړي اگر کوئی خنیت کړو او پیغمبر علیه السلام رسول ضرر ورکړي الله په عذاب راولي رسول الله ویلي اسنه چې دنیا او آخرت کې د ازما به بین الله ذلیل نه کی کله د خپل ځان لپاره به انتقام نه اخسته غالبا عباس ابن ویلي ته مې کاکای وی او ته مې د الله لپاره معاف کړي ځکه دا رسول الله کاکاو اته غلامان عزت کړي وو رسول الله چې زما کاکا عباس کوم شیخ غني زم باغی خوشاله ګم عمر ابن خطاب او عثمان ابن عفان په سورلې باندې ناس و او کله به چې عباس ته بلونه استراحت بشو د رسول الله د اکرام د وش ډیر احترام رسول الله ډیر قدرونه کړی ډیر خدمتونه د رسول الله لسرونه و سلور لیدلی و دوه مسلمانان په کافران مسلمانانو کې سید الشهدا حمزه او د قشن عباس په کافرانو کې ابو طالب او ابو لهب ډیر قوي رأي انسانو اذن ورته چې دا مسله شو کور ولاده ویلي اوبر دراوړ چې غسل وکم چې او به پیراوړ ول چې کله د شو چې دیدو رسول الله را پرې وته به وشش له ګورو چې کله خوش کراغي به مال او براوړ چې غسل وکم چې کله به ور باندې او بواچل چې برابر شو چې کله چې دیدو به رسول الله را پرې وته به وشش دریم کړه به وشش ملګرو لوي ویلي وینو لکه زمان زل الله نشم تقریبا ولس منځنه به رسول الله ونکړه صرف دې من یو کړه لاړ دي نو ټول ابو بکر شه به ور کړ دلیل به چې رسول الله د دوه صحابو به منځ کړي او ابو بکر شه به دلته او بل د عبدالرحمن ابن عوف په تبوک په غزا کې مغیره رضی الله عنه فرمایي چې هغه جمع ورکړه ورته ویل یا رسول الله موږ کارو کې کبد وک کار مو کې خو د قیامت په علاماتو کې و علامه ده چې پیغمبر برجګي د خپل امتی به منځ کوي چې کله د افته ورشوه نو په دې وخت کې دا بدن مبارک لګ راخش علي سے بسرو عباس سے بسرو قسم سے بسرو فضل سے بسرو اسامه بسرو جمعه روان شو جمع ولاړه ده سوال دا وری چې الته جمع ولاړه ده داخله غوړي د سره پاتې دي ډیرو خلکو کې ناشنا یو شیخی ده دلته پلار ور وغیرہ مریضي او بس دې سات لګوري جمع ولاړه ده تکبیر الله ځان رسول ته په دین باندې نظام پوهه کا دی وخت کې د مریض د خدمت د جمع سره ډیر مهم دي یو طرف باندې جمع ولاړه ده او بل طرف باندې رسول الله ځان سره واته کسه ملګری پری خودلی موږ لدا ځین سازي کول چې مریض سره پرو دي جمع دی لاړ شي کنه جمع دی لاړ شي تکبیر الله دې لاړ شي غزان له به منځ وکا دا ځان له منځ لوي دا چې ثواب لکه ته چې بالکل پاغه جمع کې شریک ودا ملګری شو کله وراله ابو بکر صاحب راوړل کېدو رسول الله ورته اشاره وکړه شي زه پزیش نبی کریم علیه الصلاه والسلام دې چپ طرف لمرګرو کېنو دلته دوه قول دي بعض علماء دا خبره ذکر کړی دا چې د ابو بکر به اقتدا کړو بعض وینا چې ابو بکر د به اقتدا وکړه چین شو امامت ابو بکر امام شو مقتدی جمع کې ناشنا کال کړی کېږي کله امام مقتدی ګرځي کله مقتدی امام ګرځي رسول الله په موږ کې ورسره ابو بکر به هغه په دې وخت کې تکبیر ویلي الله اکبر دا مسله به ویلي وکړه چې دا مسله شوله دین ورسره اسامه رضی الله عنه د وخت راغی هغه چې کله راغی وېزه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام خو له چې کله رسیدم دا د خبر نه پر وته سترګې پټې کړې وي خو چې کله چې ولیدم دا سترګې کلاو کړې او درې کړ د لاسونه پورته اسمان په طرف باندې ذکر زما پر سر راخ کړو ما د شویل چې ولا مال اوس دعا غواړي دا مې غړک محسوس کړ نبی کریم علیه الصلاه والسلام عائشه له ویلې چې څوک ولېګا ابو بکر چې به چې هغه منځونه وکړي هغه ویل یا رسول الله ابو بکر زما پلار چې دا نرم زړه والا د قران تلاوت به ګډ وډ شي عمر سے بولېګا ودا ډېر نرم زړه والا د ابو بکر کې دا صفاتو
وېزه تعلیم شدا ور ولېګا اې دې جن ورس نور حبسي لوي ویلې ورته وای چې عمر شه بلړ رسول الله ورته ویلې چې تاسو د شي لګې یوسف هغه زنانه صرف دا حکم ماته وای تاسو عثمان دوه کرا کوي هم د ابو بکر بسی دا تشبيه صرف دې کو چې زما حکم تاسو ولې نه مانی ابو بکر چې خپل شي ورغه نو ورته ویلې السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام رسول الله ویلې چې مونږ دا وکی عمر شه بلې ته مخلشه هغه ته مخلش ابو بکر شه مخلش بینو دا د جمعې مزرغله د څوک چې د جمعې خطبه ابو بکر شه ورکړ څوک رسول الله ورکړي مختصرا خو بنا بر هر تقدیر دا مسله چې کله وشوه نو په دې وخت کې عائشه رضی الله عنها فرمایي وی رسول الله یو دینار په کور کې لر هغه صدقه کړه او یو غلامان چې هغه آزاد کړ اصله چې هغه بیت المال لور کړه او چې په دې کوم شپه باندې نبی کریم علیه الصلاه والسلام وفات کیږي وی په دې شپه باندې زموږ په دې کور باندې ډېوه کې وی تیلم بالکل نه و د مې یو ګمړې نه وی تیل طلب کړ او داغه خدمت نور باندې وکړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې څومره سره پاتې په ځمانه شړې راواچولا چې کله به درد ور باندې جب شو د اثر به رالوس کې چې درد ور باندې قلار شو برته به اثر برابر پټ ام سلمہ ام حبیبه په دې خوا کې ناشته وي د رسول الله بیبي نس موږ سره مین دي هغه د حبشه د هجرت واقع ذکر کړ چې الته به سړی مړ شو به عبادت خانه وي او به پای کې تصویران لګېدلی و رسول الله صلی الله علیه وسلم کې وی ویلې الله دې په يهودو نو سوالو باندې لعنت وکړي هغه کې به یو نیک سړی مړ شو به دغه په قبر باندې جمعه جوړ کړل به منځونه کول او دا په اتفاق د ټولو علماو سره ثابت را چې په کوم جمعه کې قبرونه الته منځونه کېږي نه او تصویران به وېسل تصویر چې څوک باسي هغه د الله سخت دشمن دی عائشه رضی الله عنها فرمایي په دې کې اشاره وشو دې خبره لچې اے خلکو زما د قبر نو څه ګور عبادت خاني جوړ نه کوي چې دلته راځي منځونه کوي به هغه جمعهونه کې منځونه کوي چې بای کې قبرونه نه به ورته فاطمه الزهرا رااله فاطمه الزهرا سره د رسول الله خبري او دې خبري دغه سره او نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې دا مرز هم شته دل دا به ان شاء الله به دروان چا شه ورځ باندې موږ تاسو بیان کو الله رب العزت محمد رسول الله تعالی دې موږ تاسو نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.